د جنرال مبین څنګه مړ او ژوندی ورک شو. ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې مو خپل نظر سره شریک کړئ. مبین امارات ته دومره وفاداره دی که هر ارګان هغه غوښتی وای نو مبین خپله ورته حاضرېدلو، خو دا چې طالبانو کې بېلابېل زورواکي شتون لري نو مبین یې په زوره له موټر څخه ښکته کړ، ویې وهلو، ویې رټلو او ځان سره یې بندي کړلو. د مبین د بندي کېدلو یا ورکېدلو نن 10مه ورځ ده. هغه ویډیو چې د مبین د بندي کولو وخت کې ترې ډکه شوې ده، کس وایي چې مبین یې په بې عزتۍ سره ووهلو او په زور یې موټر ته پورته کړ. او د جنرال مبین د اخري پوسټ نن 11مه ورځ ده. هغه له بندي کېدلو څخه یو ساعت وروسته په ټویټر ولیکل چې زه استخباراتو ونیولم، خو هغه ټویټونه بیرته ډیلیټ کړل شول. د دې پر ځای چې بعضې د جنرال مبین پلویان او دوستان د هغه د خلاصون لپاره هڅې وکړي، هغوی اخته دي د جنرال مبین په نوم یې جعلي ټویټرونه جوړ کړي دي. د امارات صفتونه ترې کوي. په لومړیو وختونو کې همدې خلکو وویل چې مبین به څو ساعتونو کې راخلاص شي، خو اوس د مبین په بندي کېدلو داسې چوپ دي لکه د مکتبونو په بندېدلو چې څنګه چوپ دي. څه وخت مخکې د حاطف مختار او جنرال مبین جنجال سره راغلی و. بیا د حاطف مختار څو ویډیوګانې نشرې شوې وې چې هغه پکې د پیغلو انجونو سره پکې ښکاره کېدلو. نو حاطف مختار وویل چې زما موبایل جنرال مبین ته لاسته ورغلی او هغه دا کار ترسره کړی دی. اوس د حاطف مختار یو عکس خپور شوی دی چې هغه سره پکې وسله هم لیدل کېږي او هغه نظامی کوټ هم په ځان دی. نو ډیر خلک وایي چې جنرال مبین ته د حاطف مختار لخوا څخه پلان جوړ شوی و تر څو بندي کړل شي، خو په هر حال ډیر خلک دا وایي چې روژه ده او مخکې اختر را روان دی، نو ژر تر ژره باید جنرال مبین خلاص کړل شي.